بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کربلا په میدان د حضرت امام حسین رضی الله عنه د قربانۍ متعلق ما یو نظم لیکلی دی، ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د حسین په شهادت، د حسین په شجاعت، د حسین په فراست، د حسین په صداقت، د حسین په حریت، د حسین په امامت. د حسین په شهادت، د حسین په شجاعت، د حسین په فراست، د حسین په صداقت، د حسین په حریت، د حسین په امامت. د یزید په عدالت، د یزید په حکومت، د یزید په خلافت، د یزید په عدالت، د یزید په جهالت، د یزید په ضلالت، د یزید په شرارت. د یزید په عدالت، د یزید په حکومت، د یزید په خلافت، د یزید په عدالت، د یزید په جهالت، د یزید په ضلالت او د یزید په شرارت. کو لیکل چارې شروع کم، کو وایل چارې شروع کم، کو لوستل چارې شروع کم، کو کتل چارې شروع کم. کو لیکل چارې شروع کم، کو وایل چارې شروع کم، کو لوستل چارې شروع کم او کو کتل چارې شروع کم. نو دا جون به مې تمام شي، خوب سکون به مې حرام شي او دا قلم به مې ناکام شي، په ما خور به انتقام شي. دا خبره د حسین ده، دا خبره د یزید ده، دا خبره د قاتل ده، دا خبره د شهید ده. د باطل په مخ څپېړه، دا خبره د توحید ده او دې کې لویه فلسفه ده، دا خبره د تمهید ده. دا خبره د حسین ده، دا خبره د یزید ده او دا خبره د قاتل ده، دا خبره د شهید ده. د باطل په مخ څپېړه، دا خبره د توحید ده او دې کې لویه فلسفه ده او دا خبره د تمهید ده. باچاهي په کار نه وه، باچاهي په کار نه وه، حسین څه کول په تخت، هغه بې تاجه بادشاه و، د نیکه نسب یا بخت او پیدا شوي شهزاده و، لاس کې یې واګې وې د وخت او په اصرار راوغوښتو خلکو او بیا ترې وروسته شول کم بدبخت. حسین نه خوښه و جنګ، موقف د یزید سخت او د فرات په خوا کې پروت، بستره شته نه بالښت او په وړو یې اوبه بند کړې ابن زیاد شبر کم بخت. باچاهي په کار نه وه، حسین څه کول په تخت، هغه بې تاجه بادشاه و، د نیکه نسب یا بخت، پیدا شوی شهزاده و، لاس کې یې واګې وې د وخت، په اصرار راغوښتو خلکو بیا ترې وروسته شول بدبخت. حسین نه خوښه و جنګ، موقف د یزید سخت، د فرات په خوا کې پروت، بستره شته نه بالښت او په وړو یې اوبه بند کړې ابن زیاد شمر کم بخت. د نیکه په دین قربان شو، د نیکه په دین قربان شو، ګوا ټوله زمانه شوه او د یزید په سلطنت د زوال سایه خوره شوه او دا د ظلم انتها وه، کربلا کې زلزله شوه او شل چې تیر په اهل بیتو د تاریخ یوه حصه شوه. خو گردش د وخت روانو، نمر سپوږمۍ ورځ شوله شپه شوه. د نیکه په دین قربان شو، ګوا ټوله زمانه شوه، د یزید په سلطنت د زوال سایه خوره شوه، دا د ظلم انتها وه، کربلا کې زلزله شوه او شل چې تیر په اهل بیتو د تاریخ یوه حصه شوه. خو گردش د وخت روانو، نمر سپوږمۍ ورځ شوله شپه شوه. خو د حق او د باطل ده، خو د حق او د باطل ده، کشمکش به تل روان وي او چې ترڅو دنیا آباده، چې ترڅو دا ویړ جهان وي او چې ترڅو قیامت قایم شي، چې ترڅو حضرت انسان وي، تل حسین به قربانیږي، تل یزید به په لړزان وي او تل کوي به وینا حقه، چې ترڅو قاضي ګویان وي. خو د حق او د باطل د کشمکش به تل روان وي، چې ترڅو دنیا آباد ده، چې ترڅو دا ویړ جهان وي، چې ترڅو قیامت قایم شي، چې ترڅو حضرت انسان وي، تل حسین به قربانیږي، تل یزید به په لړزان وي، تل کوي به وینا حقه، چې ترڅو قاضي ګویان وي. والسلام.